رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو په دې ورځ ټول روغ او جوړ اوسئ، خوشحاله اوسئ، د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. قدرمنو لیدونکو دا د زه بیا تاسو په درنو چوکاټ کې حاضره شوم تر څو تاسو ته تجوید درس دویم درس یې وړاندې کړم. په دې ورځ تاسو لومړنی درس زده کړی اوسي او په قرآن عظیم الشان کې مو مراعات کړی اوسي، تلاوت کړی مو اوسي تجوید سره سورة الفاتحه. اوس به راسو د خپل نوي درس ته. ما تاسو ته په تېر درس کې سورة الفاتحه هم په لفظي بڼه درته وویل په تجوید سره او هم مې دوه تاسو ته تعریف کړل. نو نن زه غواړم تاسو ته سورة الفاتحه مکمل او له سورة البقرې سره تر هم یوقنون آیته پورې هم په تعریفي ووایم هم لفظي ووایم، البته په تجوید سره. نو تاسو هم کوښښ وکړئ چې په خپلو قرآن عظیم الشانونو کې ورته غوږ کېږدئ او ما ته غوږ کېږدئ چې زه څنګه ووایم، کوم ځای له کوم ځای څخه کوم مخرج له کوم ځای څخه ادا کوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قدرمنو لیدونکو ما تاسو ته دوه مخکیني آیتونه هم په لفظي مې درته ویلي وو او هم تعریفي مې درته ویلي وو. اوس به زه تاسو ته د دریم آیت څخه سورة الفاتحه په تجویدي بڼه په تعریفي تاسو ته ووایم چې څنګه زه دا تعریفوم. مالک یوم الدین، میم کې مد مقصوره راغلی ده. زه مخکې میدان تاسو کړی چې مقصوره مد څومره حرکتونه چې کېږي فقط یو الف اندازې ګډه کوي، یو حرکت پورته کش کوو. مالک یوم الدین، یو کې مد لین کېږي. مد لین په معنا د دې یعنې دا هم یو الف اندازې ګډه دی، کولی شو موږ یې تلفظ کړو. داسې نشو کولی چې ووایو مالک یوم الدین، دا غلط راځي. باید یو هم یو الف اندازې ګډه ته کش کړو، ډېرې نه کش کوو ځکه چې بیا هم تجوید خرابېږي او هم زموږ تلاوت کې ګډوډي راځي. یوم الدین دال سخت وایو ځکه مشدد حروف ده او هم مشدد ده، یا مده حروف ده کش کېږي، په آخر کې هم مد سکوني عارضي کېږي چې د درې الف اندازې ګډه ته کولی شو کش کړو. ایاک نعبدو، ایاک هم سخت ادا کېږي ځکه مشدد ده. نعبدو عین د حرف څخه بعضې خلک وایي چې ایاک نعبدو بیخي عین له منځه ورته ورکوي، د عین غږ له منځه ایسته کوي. نو باید څوک و عین د حرف څخه ځکه عین څه ده حلقي حروف ده. و ایاک نستعین، یا دلته بیا مشدد د سخت ادا کېږي. نستعین نس کې همس کېږي. تعین عین د حرف څخه یا مده حروف ده کش کېږي، په آخر کې هم مد سکون عارضي کېږي. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا ها د حرف څخه ادا کېږي. نس صاد مشدد ده سخته ویل کېږي. سوا هم له یو له ډکو حروفونو څخه ده چې باید همیشه ډک ادا سي. را هم ډک ادا کېږي، توی هم ډک ادا کېږي. بعضې خلک وایي اهدنا الصراط المستقیم، ټول وایي اصلا ټول ځکه چې توی ډک ادا سي. مستقیم مست کې بیا همس کېږي، قاف ډک یا مده حروف ده کش کېږي. صراط الذین انعمت علیهم، صاد ډک را ډکه توا بیا ډکه لوستل کېږي. تول لام سخت مشدد، زال د ژبې له څوکې نه ادا کېږي. تاسې زال تلفظ کې وګورئ چې د ژبې له څوکې نه ادا کېږي. بعضې خلک وایي صراط الذین انعمت سمې نه ادا کوي، نو موږ باید په کومه طریقه ووایو؟ صراط الذین انعمت علیهم، زال د ژبې له څوکې نه ادا کېږي یا مده حروف ده کش کېږي. انعمت دلته اظهار کېږي، اظهار په معنا د دې یعنې تیز ادا کېږي. د هر وخت د نون ساکن نبات یا د هر ساکن یا مشدد نبات اظهار حروف راغی هلته اظهار کېږي. که چېرې د تنوین نبات هم حلقي حروفونه راغلل هلته چې کېږي اظهار کېږي، یعنې د اظهار حروفونه راغلل. اظهار په معنا د څه شي یعنې تیز ویل، او د اظهار حروفونه شپږ دانې دي چې عبارت له امزه عینها غینها. هر کله د دغو حروفونه مخکې تنوین راغی، ساکن نون راغی یا ساکن میم راغی، هلته څه شي کېږي اظهار کېږي، باید تیز ویل سي. علیهم عین د حرف څخه لای کې مد لین کېږي، هم ها د حرف څخه غیر المغضوب غین ډک غین کې دلته بیا څه کېږي مد لین کېږي.
المغضوب غين دك دوات دك واو سلا مد حروف ده كشكيكي عليهم عين بيادة الحق خلشكي زكا عين حلق حروف ده لايكي مدينين كي جهاد حق ولا الضالين آمين ولا دوات دكا دكيجي سخت دكيجي أو دغمت بينزينيم حركة بورتا كشكيكي سو حركت باید کشکو پینزینیم حرکت باید پورتا کشکو یعنی ده پینزینیم الف اندازو کده فمک باید دوات پورتا کشکو ذکر دا مد متصل پنو بنده ده متصل پا مانا دین سینه وصل ده کیگی وگوره تاسی دوات لین تلفظ که دوات برتر کت کیگی پلان بند یعنی وصل ده کیگی ولا دوات لین برتر دوات پلان بنده رکت سو دا مد چشی پنو ده ده مد متصل معناه يعني وصل يا مدحر ده كشكيجي صدق الله العظيم قدمون لكم دا وزموږ د نن درس تربیات زه تاسو درانه شکر کې حاضرېږم تاسو ټول په لوی رقص فارم پات خوشحاله بریالي اوسئ